سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سین پر وخت ویزه نه ده ورکړې. پاکستان لوبډله به له څه ځنډ وروسته بیا نړیوال جام ته روانېږي. پلان دا و چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډله نږدې 10 ورځې مخکې هندوستان ته روانه شي. د سپټمبر په 25مه د دوشنبې په ورځ به هندوستان ته ورسېږي. خو هندوستان او پاکستان ترمنځ ناندرۍ یو ځل بیا پیدا شوې ده. پاکستان اړ شوی دی چې د کرکټ اړوند موضوعاتو کې خپل پلان یو ځل بیا بدل کړي. د پاکستاني رسنیو له قوله هند د پاکستان د کرکټ لوبغاړو ته په ټاکل شوي وخت ویزه نه ده ورکړې. له دې کبله به اوس له نوي مهالوېش له مخې له څه ځنډ وروسته د پاکستان لوبډله به نړیوال جام ته بیا خپل سفر پیلوي. د معلوماتو له مخې د سر پلان دا و چې د پاکستان لوبډله به نړیوال جام ته نږدې 10 ورځې مخکې د سپټمبر په 25مه د دوشنبې په ورځ هند ته روانېږي، خو پر خپل وخت یې ویزه ترلاسه نه کړله. له دې له کبله یې سفر 28مې نیټې ته وځنډېدی. پاکستاني رسنیو لیکلي دي چې هند کورنیو چارو وزارت لخوا پاکستاني لوبډلو ته ویزې ځکه نه دي ورکول شوې چې تر اوسه دوی د خوندیتوب او امنیت ډاډ نه دی ترلاسه کړی. پاکستاني لوبډلې له اسیا جام وروسته نږدې 2 اونۍ خپل اکاونټونه ویزو ترلاسه کولو لپاره لازم اسناد هند لوري ته سپارلي وو. د پاکستان کرکټ بورډ دننه سرچینو رسنیو ویلي دي چې موږ د کرکټ نړیوالې شورا سره هم په اړیکه کې یو، خو ویل کېږي چې د کرکټ نړیوالې شورا د هند له لوري ورته ویل شوي دي چې پر ویزو کار روان دی او ډیر ژر به ورکول شي. د کرکټ نړیوالې شورا له مهالوېش له مخې پلان دا دی چې پاکستان لوبډله به له هند ته له رسېدو وروسته روانه سپټمبر میاشتې پر 29مه نیټه به د نیوزیلینډ خلاف خپله لومړۍ تمریناتي لوبه هم وکړي. د پاکستان دویمه تمریناتي لوبه د اسټرالیا پر وړاندې د اکتوبر په 3مه نیټه پلان شوې ده. د هند په کوربهتوب د ورځنیو سیالیو نړیوال جام د اکتوبر میاشتې پر 5مه نیټه پیلیږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.